چې نه د ځان نه د جهان فکر و نه مې د مینې نه جانان فکر و هغه وختونه په خندا تېرېدل کوم چې بې یار او بې اشنا تېرېدل زه چې ماشوم وم څومره ښه وه خدایه غېږه د مور راته خوږه وه خدایه خاورو کې لوبې چې به ما کولې بلها مزې مې د دنیا کولې زما که مینه وه د مور سره وه الیاس خلیل صاحب زما که مینه وه د مور سره وه یا مې د خپلې مشرې خور سره وه ما په وړه خوله چې به مور وویل په چغو چغو به ټول کور وویل ما په وړه خوله چې به مور وویل په چغو چغو به ټول کور وویل نه د حرم نه بتکدې نه خبر چې هم د مور او د بیبې نه خبر نه مې یاري نه دلبري پیژنده نه مې خواري نه مزدوري پیژنده نه به په سوري نه په نمر پوهېدم نه په ګودر نه مازیګر پوهېدم نه به په سوري نه په نمر پوهېدم نه په ګودر نه مازیګر پوهېدم خپیب له خپې به په سور نمر ګرځېدم زه به مرغو پسې اکثر ګرځېدم خپیب له خپې به په سور نمر ګرځېدم زه به مرغو پسې اکثر ګرځېدم هغه مرغو له ملخان رانیول هغه په وچ خوړه کې میان رانیول هغه طوطیان هغه کونترې ساتل د کتاب مینس کې وزرې ساتل هغه د خټو کورکي جوړول چاله بیلچی چاله رمبي جوړول هغه په غاړه کې لینده ګرځول د ډکو جوړه تمانچه ګرځول هغه په غاړه کې لینده ګرځول د ډکو جوړه تمانچه ګرځول هغه باران ته ګرځېدل زمونږه هغه د سکول نه پټېدل زمونږه او الیاس خلیل صاحب ستا د پیج د ټولو ملګرو ته د دا یو شعر د دې نظم په ډېره پښتنه مینه ډالۍ چې د پټپټوني او د شلغاتو لوبې د پټپټوني د شلغاتو لوبې موږ به کولې په حالاتو لوبې د پټپټوني د شلغاتو لوبې موږ به کولې په حالاتو لوبې ما نه قسم دی که هېرېږي مورې هغه وختونه مې یادېږي مورې څه عجیبه غوندې ژوندون و هغه څه عجیبه غوندې ژوندون و هغه څومره ارام څومره سکون و هغه ای لویه ربه چې زلمی دې کړمه د دنیا غم کې لیونی دې کړمه ای لویه ربه چې زلمی دې کړمه د دنیا غم کې لیونی دې کړمه اوس نه خندا نه خوشحالي پیژنم بس یو هیرس بله سیالي پیژنم یو ځلې بیا هغه سحر غواړمه هغه شان هره ورځ اختر غواړمه او چې زه اکبر بېغمه خوب وکړمه چې زه اکبر بېغمه خوب وکړمه هغه مزې د ماشومتوب وکړمه هغه مزې د ماشومتوب وکړمه چې نه د ځان نه د جهان فکر نه مې د مینې نه جانان فکر ډېره مننه